السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترمینو، درود شریف هغه عبادت دی چې زموږ د ایمان کمال ورباندې راځي، ایمان مو ورباندې کامل کیږي، ایمان مو ورباندې محفوظ کیږي، ایمان مو ورباندې سالم کیږي. که څوک دغه درود شریف 50 واره د ورځې او 50 واره د شپې ووایي، الله جل جلاله به ایمان ور ثابت کړي، د زوال د ایمان څخه به الله وساتي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد صلاة دائمة بدوامك. اللهم صل على محمد. درود و رحمت وي د الله جل جلاله پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې، وعلى آل محمد، پر اهل محمد صلی الله علیه وسلم باندې صلات داسې درود وي دائمة چې همیشه وي بدوامک، په دوام ستا. الله خو دائم دی، قائم دی، چې رب وي دغونه درود دی. صفت 4 رقم 23 په ځای درود. محترمینو، د درود شریف په برکت سره کوشش وکړي د ایمان حفاظت وکړي. آخر زمانه ده، آخر حالات دي، د ایمان حفاظت په درود شریف سره وکړي. دا د انټرنیټو د په زمانه کې ایمان ساتل ډیر ګران دي، ایمان بچاول ډیر ګران عمل دی. د فتنو دروازې شپه او ورځ خلاصېږي، نوې نوې دروازې خلاصېږي. نو په درود شریف باندې ځان ساتو، اولاد به ساتو، اهل به ساتو، قریبان به ساتو، امت به ساتو. کوشش وکړئ ډېر درود شریف ووایاست. الله جل جلاله په داسې امت کې پیدا کړي وو لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک امت، د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت. او داسې صفت الله را کړی دي چې امت مرحومه بلل سوي په قرآن کې. او داسې امت چې په ورځ د قیامت به تر ټولو امتونو له مخه جنت ته ځي. داسې امت چې دعا یې مستجابه ده هر ځای چې دعا وکړي. داسې امت چې نیک عمل وکړي الله جل جلاله هغه الله سربت دی، که په ښو ځایو کې وکړي، په مسجد کې وکړي، په ښه طهارت او پاکي باندې وکړي، د هغو اجر نور ډېرېږي. که په حرمینو شریفینو کې وکړي هغه اجر بیخي ډېر دی. محترمینو، داسې امت چې د یو د بل په حق کې دعا قبلېږي، داسې امت چې یو بل ته ثواب بخښلی شي. زه اوس په مطاب کې ناست یم، دعا کوم رب ټول امت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وبخښه، بس الله جل جلاله ټول امت ته دغه ثواب رسي، زما دعا رسي، زما مغفرت رسي، زما بخښه رسي. زما یا رب ته وبخښه، دا مغفرت ولره غوښتلی دي. او زه دا دعا کوم چې رب زما د عبادت او د طاعت او د حج ثواب د توقع و ټول امت ته ورسو. الله جل جلاله یې ورسوي. څومره مرحوم امت یو، خو له دغه څپه څخه اوس د انټرنیټ په توسط چې دا کېدای سو، د انټرنیټ په توسط. پخوا به ګوګل او یوټیوب او فیسبوک دغه په فیسبوک په فضاحت باندې ککړ و، اوس واټساپ هم دغه ناروا تر وولېدی. دا د واټساپ چې کوم چینلان او دغه ګروپان را روان دي، ما سره 2-3 واټساپ دي، سعودي نمبر، د پاکستان پر نمبر، د امریکا پر نمبر، د افغانستان پر نمبر. د افغانستان پر نمبر چې پر واټساپ باندې کم چینلونه را روان دي، والله العظیم له سامي باندې چې وکم څه نو دا مې ډېر فکر وي چې یو داسې پروګرام پیدا کړو چې شاګردان ټول ته وایي چې درځي، هغو ته سره واوړو، هلته خدمت سره وکړو. خو هغه تر اوسه نه یم پر کامیابه سوی. نو په دغه وخت کې چې د فتنو داور دی، په دې وخت کې به موږ تاسو په درود شریف باندې ځان بچاو، اولاد به بچاو، اهل به بچاو. محترمینو، رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم هغه نبی و چې افضل د انبیاء و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بارک هغه نبی و چې حیوانات هم مینه ورسره درلود. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک هغه نبی و چې حیوانات سجدي ورته کولې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بارک په حق حلیمه رضی الله تعالی عنها فرمایي، و
وایي د ده سره ما ډېر محبت مینه درلود. نو یو وخت وایي زما پر زنګانه باندې ناست و، کوچنی و، ځکه دی خو چې ماشوم و، دې مبارکې یوړې شیدې ورکولې. وایي ذات یوم اذا مرت به، یو ورځ دی زما پر زنګانه کې و یا په سینه کې نیولي و، پسونه تېرېدل، پسونه تېرېدل دي، پسونه درلود. وایي هغه پسو سجده ورته وکوله او رالو رسول الله اسلام بارک بیا پر سر یې مچ کړي، ژبه یې پر سر وتېروله. او رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم په کوچنیوالي د خپلې رضې خور سره ګرځي. حلیمه رضی الله تعالی عنها ورته وایي چې لمر دی راسي. خور ورته وایي مور دغه اوریاز پر ده باندې سایه کړې ده چې دایرې خواته ځي او اوریاز ورسره ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په حق کې عباس بن عبدالمطلب وایي ما رسول الله اسلام ته وویل وایي زه چې تا دین ته رالم ما په تا کې یو علامه لیدلې وه چې ته کوچنی وې په زانګو کې پروت وې سپوږمۍ سره غږېدې په ګوتو دې اشاره ورته کوله. عباس رضی الله ورته چې تا به کومې خوا ته اشاره وکوله سپوږمۍ به هغې خوا ته حرکت کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته وایي ما خبرې ورسره کولې، دې خبرې راسره کولې. ژړا بې راګرځولم، تلقین د لا اله بې راکوم. او سپوږمۍ چې به تحت العرش رب ته سجده وکوله هغه زګروی مې هم اورېدې. د دغه نبي امتیان یو، په انټرنیټ باندې به له دې امت څخه ووسو، د دې نبي امتیان یو، په دغه ټکنالوژي باندې به له دغه امتیات څخه ووسو. کوشش وکړي د اولادو موبایلونه، د اهل موبایلونه اصلاح کړي، ورته ګوري. صفحه 311 الجزء الأول صمت النجوم العوالي في أنباء الأوالي وتوالي د امام عاصمي المکی کتاب دی. محترمینو فضائل درود بیان هم په دې خاطر درته کوو چې د درود شریف قدر او فضیلت، د درود شریف اهمیت درته وښیي. دا ستاسو حق دی په ما باندې، تاسو حق لري پر علماو باندې چې هغه څه در وښیي چې په هغه باندې محبت اضافه کېږي، هغه څه در وښیي چې په هغه باندې محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېرېږي، هغه څه در وښیي چې په هغه سره د الله جل جلاله قرب راځي. الله دې له موږ سره قرب در نصیب کړي. الله جل جلاله دې زموږ سره تاسو ټول اهل د جنت وګرځي. الله جل جلاله دې زموږ راغلو حجاجو چې سږ کال راغلي، الله دې د ټولو حجونو قبول کړي. یو بله په دې اراده نه راغلی چې دلته ناروا وکړي، ټول په دې نیت راغلي دي چې په ګناهو بار وي، رب ګناهونه راسه ایسته کړه، حج مو قبول کړه. له هغه بعد بیا دعاوې کوو چې رب زموږ طاعتونه قبول کړه، امت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک یې ثوابونه ورسوي. الله دې زموږ اخرنی حج نه کړي، نو دې ما الله جل جلاله اخرنی دیدار د بیت الله شریف کړي. الله جل جلاله دې په دنیا کې هم تعلق سره ډېر راکړي، په آخرت کې هم. بعضې روایتو کې راځي الله اکبر الله اکبر. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.